داسې ښکاري چې موږ به د یوې اوږدې مودې لپاره د کرونا په اړه خبرو کې بوخت وو. نو د سمو او ناسمو نظریو بیلول ډېر اړین دي. دلته د ځینو ناسمو نظریو یادونه کوو. لومړی ناسمه نظریه: د لیمو اوبه یا جوس به مو له کرونا وژغوري. د کرونا ویروس په اړه د ګڼو خوراکي توکو د خوراک او څښاک وړاندیزونه کیږي او د لیمو اوبه یو له هغو دي. دا ټول پر خواله رسنیو د یوه جعلي چینایي ساینسپوه له یوې لیکنې پیل شول. دا روښانه ده چې د لیمو اوبه ستاسو بدن ته ګټورې دي او ټولې نورې میوې او سابه ستاسو بدن ته ډیره ګټه رسوي. په تیره بیا اوس چې ټول په کور ناست یو، دوی د تاسو په روغتیا کې ډیر رول لري، خو د کرونا په څیر له ویروس مو نشي ژغورلی. دوهمه ناسمه نظریه: د میاسو چیچل کولی شي تاسو ته ویروس ولېږدوي. موږ ټول پوهیږو چې د میاسو له چیچلو په ځینو ناروغیو اخته کیدی شو، خو هیڅ داسې کوم شواهد نشته چې له دې لارې د کرونا لیږد جوت کړي. یو ځل بیا دا باید په یاد ولرئ چې کرونا د تنفسي سیستم ناروغي ده او یوازې هغه مهال لیږدول کیږي چې یو څوک یا وټوخي او یا هم وپرنجي. او تر ټولو غوره د ځان ساتنې لاره دا ده چې له ناروغو کسانو ځان لرې وساتئ او خپل لاسونه ژر ژر ومینځئ. دریمه ناسمه نظریه: د وینې ورکول به تاسو د کرونا ویروس وړیا معاینې فرصت برابر کړي. ځینې خلک همدا هیله لري. دا رښتیا نه دي، خو پر خواله رسنیو په پرله پسې توګه دا ناسم معلومات خپریږي. دا رښتیا نه ده چې د وینې ورکولو پر مهال به ستاسو کرونا معاینه کیږي. روغتیا پالان هیڅ کله هم وینو بانکونو ته نږدې ناروغ خلک نه ګوري او دا هم رښتیا نه ده چې تاسو د وینې له ورکولو په دې ناروغۍ اخته کیدای شئ. نو د اوس لپاره تر ټولو غوره مشوره دا ده چې پر دې مهال ساینسپوهان به د درملنو په څیړنو بوخت وي او تاسو لطفاً خپلې روغتیا ته پام وکړئ.